الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قدرمندو محترم ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې د خپلې میرمنې سره په داسې حالت کې جماع او کوروالی کول چې ماشوم یې په نس وي یعنې حامله وي، د دې حکم څه دی؟ بعضی علما دا وایي چې جایزه نه ده، بعضی علما وایي جایزه ده. د دې مونږ ته صحیح جواب د کتابو د حوالو سره راکړي. محترمه، مختصرا به په دې مسله باندې یو څه خبره تاسې ته واضحه کړم چې هغه علما چې ورته ناجایز وایي د هغې د قول حکم او اعتبار او د هغو علماو قول چې وایي جایزه ده. امام طحاوي رحمه الله چې دا ډیر معتبر شخصیت دی، هغه په خپل کتاب شرح معانی الاثار دریم جلد کې یو باب لګولی دی په دې باره کې. په هغه باب کې اول حدیث دا ذکر کړی دی چې نهي د په هغه کې چې باید د ښځې سره د حمل په وخت کې کوروالی ونشي. حدیث شریف دا دی: عن اسماء بنت يزيد الانصارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا، خو اولادونه په پټه مه وژنئ. وایي چې د دې حدیث څخه بعضې فقهاو دا اخیستې ده چې دا په پټه مرګ د بچي دا دی چې څوک د خپلې میرمنې سره په داسې حالت کې جماع او کوروالی وکړي چې د هغې ماشوم په نس وي، نو هغه ماشوم ته ضرر ورسېږي، وفات سي، نو دا منع راغلی ده. نو وایي د دې حدیث په بنا باندې د ښځې سره کوروالی جایز نه دی. وروسته تر دې حدیث بیا ګڼ شمېر احادیث ذکر کړي دي. اول حدیث دا ذکر کړی دی چې سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وایي چې ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، یو صحابي مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترالی ورته وایي چې انی اعزل عن امرتي، زه د خپلې میرمنې سره عزل کوم. عزل دا مطلب چې څوک د انزال په وخت کې خپل منی خارج کې، نو انزال یې د باندې وسي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې لما په کومه وجه ته دا عزل کوې؟ هغه وایي چې شفقة علی الولد، زه خپل پر ولد باندې بچی باندې چې هغه د میرمنې په نس دی په هغه شفقت کوم چې ضرر ونه رسېږي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ان کان کذلک فلا ما کان لیغدر فارس والروم، که داسې وایي داسې عمل خو د فارس او د روم خلکو کوي، د هغوی بچیانو ته کم نقصان نه دی رسېدلی. که یې ضرر رسولی بیا به د فارس او د روم ماشومانو ته ضرر رسولی وایي. نو امام طحاوي رحمه الله د دې حدیث شریف وروسته وایي ففي هذا الحديث اباحة وطء الحبالة، په دې حدیث کې اباحت جواز د دې شته چې د حاملې سره کوروالی کول څه مشکل نه لري. واخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك اذا كان لا يضر فارس والروم، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا اخبار ورکړي چې د کار کله فارس و روم خلکو ته ماشومان ته ضرر نه رسوي، فانه لا يضر غیرهم، دا غیرهم چاته ضرر نه رسوي. اصل خبره د ضرر او د نه ضرر ده. په مخکینی حدیث کې چې کومه منع راغلی ده هغه د ضرر ده. که چیرې لږ شپې پاتې وي یا یو چاته دا تحقیقي معلومه سي چې ضرر ورته شته، ضرر ورته رسېږي یا زنانې ته یا خپل ماشوم ته، نو جایزه نه ده. او که چیرې دا ثابته سي چې ضرر نشته بیا جواز شته، اباحت شته، په حدیث کې ثابته ده. د دغه حدیث شریف وروسته امام طحاوي رحمه الله نور احادیث هم ذکر کړي دي. د هغه وروسته بیا وایي فثبت بهذا الحديث الاباحة بعد النهي فهذا اولى من غیره. په دې نورو احادیثو کې اباحت یعنی جواز ثابت شو، او دغه جوازی اولاد تر هغه نه جواز یعنی جایزه ده. بیا دغه وروسته آخري خبره بله هم کړې ده، وروسته په تأکید باندې ویلي دي فثبت بما ذکرنا
د دې څخه ثابته شوه چې کوم اقوال یا کوم آثار یا کوم احادیث موږ ذکر کړه چې ان وطء الرجل امرأته وامته حامله یو رجل چې خپلې د مېرمنې سره جما کوي یا خپلې د منځې سره جما کوي په حالت د حمل کې چې د هغې ماشوم په نس وي حلال لم يحرم عليه قط دا بالکل حلاله ده په دې باندې د حرمت هیڅ دلیل نشته بیا وروسته د دې ترجیح دپاره قول د امام اعظم ابو حنیفة النعمان رحمه الله پیش کوي وای وهذا قول ابي حنیفة وابي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم همدغه قول د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی د امام ابي يوسف رحمه الله دی د امام محمد رحمه الله دی نو دا ثابته ده اصل خبره چې کومه په جواز نه جواز کې ده هغه د ضرر ده بیا امام طحاوي رحمه الله بل ځای وایي وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك انه كان من جهة خوفه وضرر من اجله دا د دې وجې چې کله خوف د ضرر وي چې ضرر په دې کې شته بیا جایزه نه ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول حدیث کې نهي وفرمایل ثم اباحه وروسته چې کله د جواز خبره وکړه چې جایزه ده لما تحقق عنده انه لا يضر چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته هم دا ثابت شوله چې کله کله ضرر نه یې چاته او چې دا اوس هر چاته معلومه سي چې ضرر نشته په دا شپو کې احتیاط وسي بیا ضرر نه وي هېڅ مشکل نه لري بالکل بیا هم جایزه ده دغه رقم وروسته راځي په الموسوعة الفقهیه کې دغه اقوال اخیستي دي هغه خپله د امام طحاوي رحمه الله تحقیق نقل کړی دی اول د نه جواز د نهي قول اخیستی دی وروسته بیا وایي وذهب جمهور الفقهاء الى حل وطء الحامل جمهور فقها یعنی ډیر فقها او علما پر دې باندې دي چې د خپلې مېرمنې سره په داسې حالت کې کوروالی جما کول چې هغې ماشوم په نس وي جایزه ده پروا نه لري اصل خبره بیا هم درته وایم چې هغه ده ضرر ده او په الفتاوى الهندیه چې دا د حنفي مذهب زموږ ده مذهب ډیر معتبر او معتمد کتاب دی په اول جلد صفحه 546 کې راځي چې کچیرته زنانې ته په دې باندې ضرر رسیږي اصل قاعده د ضرر ده بیا جایزه نه ده ځکه حدیث شریف کې راځي چې خپل ځان او بل ته ضرر رسول حرام دي او کچیرې ضرر نه وي په دې کې بیا جایزه ده هېڅ مشکل نه لري او همداشان په الفتاوى دارالعلوم اول جلد کې فتاوی حقانیت څلورم جلد کې کفایة المفتي پنځم جلد کې ټولو دا مسله نقل کړې ده خلاصه د ټول مجلس یا د ټول بحث ده چې که چاته دا یقیني ډول باندې معلومه سي چې د اوومې میاشتې بعد یا په اتمه یا په نهمه میاشتې کې د ښځې سره د کوروالي په وخت کې هېڅ ضرر نشته نه ماشوم ته ضرر شته نه ښځې ته ځکه که دوی د احتیاطه کار واخلي امکان یې شته چې ضرر ونه رسېږي نو جایزه ده پروا نه لري که چیرې امکان یې د ضرر وي او زما خپل غالبه ګمان دا دی چې په دغه شپو کې چې امکان خامخا د ضرر وي یا ښځې ته یا ماشوم ته نو باید خاوند اجتناب وکړي ځکه یو خو زنانه په دا شپو کې تر اوومې میاشتې یا اتمې میاشتې وروستۍ کې ډېره په تکلیف وي ډېر دروند بار یې په نس وي که خاوند چیرې هغه حالت و خپل ځان ته خپل مخ ته یې ګوړی ونیسي چې زنانې باندې په دې شپو کې څومره بوج وي نو خپله به دا د ده زړه ته تېره سي چې یاره دا کار باید هیڅ ونه سي او همداشان باید د دې خپلې مېرمنې هم یو څه خیال وساتل سي یو څه لحاظ وسي یو څه اجتناب وسي په دا شپو کې ځکه زنانه هم په دې شپو کې په تکلیف وي او بیا خصوصا امکان یې شته چې خاص په دې جما سره نور ضرر یا مېرمنې ته یا ماشوم ته ورسېږي نو بیا خو ډېره غټه ګناه راځي او که ضرر نه وي د څوک د اوومې میاشتې وروسته تر اتمې میاشتې پورې بیا هم احتیاط وکړي او دا یقیني وي چې ضرر نه رسېږي پروا نه لري حتی که په یقیني ډول باندې دوی ته دا ثابته سي چې نه زنانې د خپلې مېرمنې ته ضرر شته او نه ماشوم ته ضرر شته که تر ولادت 2 ګنټې د مخه لا جما کوي منع یې په شریعت کې نشته اصل خبره د ضرر ده باید د ضرر څخه
څوک پاملرنه ورته وکړي او ځان وساتي. دغه آخري او خلاصه خبره وه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029314 414